یوسف بن تاشفین. د اسلامی نړۍ د ورکې جغرافي اندلس په ځمکه د زوال او عروج غبرګه کیسه. کله چې اندلس د خپل منځي اختلافاتو له امله کمزوری شو، کله چې مسیحي لښکرې د پرمختګ په حال کې وي، او کله چې مسلمانان د ماتې له ګواښ سره مخ شول، همدلته یو نوم راڅرګندیږي، یوسف بن تاشفین. هغه مشر چې مسلمانان یې سره یو موټی کړل او د زلاقي په تاریخي جګړه کې یې د دښمن غرور مات کړ. دا ناول یوازې د تورو او جګړو کیسه نه ده، دا د ایمان، تدبیر، عدالت او یووالي پیغام دی. دا د اندلس د ژغورنې هغه داستان دی چې زړونه تودوي او فکرونه راپاروي. راځئ دا ناول را سره تر پایه واورئ او د تاریخ په هنداره کې د اوسنۍ هسپانیې او پخواني اندلس په ځمکه د یوسف بن تاشفین له قربانیو ځان خبر کړئ. یاد ناول چې نسیم حجازي لیکلی او پښتو ژبې ته محمد زبیر شفیقي را ژباړلی دی، هره دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اورېدلی شئ. یوسف بن تاشفین. د حماسو تمځای داستانی او ادبی خپرونه. د کائناتو د ستر څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول به روغ یاستئ او د ژوند چارې به مو تر دې مهاله په خیر را رسولې وي. درنو اوریدونکو، په تېره خپرونه کې مو را سره د یوسف بن تاشفین ناول 15مه برخه واورېدله او په نننۍ خپرونه کې به را سره د دې ناول 14مه برخه واورئ. مخکې له دې چې نوې برخه پیل کړو، په سر کې هم د تېرې برخې څو لنډې صحنې په ګډه سره اورو. احمد ویل تا ته د شاعرانه جامو اړتیا وه، ما د قرطبي له شاعر نه خولۍ او چپنه پیرلې ده، یوازې 20 دیناره مې پرې ورکړل. زیاد ویل ګوره، اوس دغه خبره د علي حضرت په مخ کې وړاندې کول مناسبه نه ده. ته پاچا ته ووایه چې زه په قرطبه کې زیات اړتیا لرم او زه به قرطبې ته د دې نجلۍ د استولو بندوبست وکړم. ماسپښین مهال ساعت ته یو استازی راغی او خبر یې ورکړ چې ستر ټولواک ته د شاعرانو په مجلس کې د ګډون لپاره وربللی. د شاهي میلمستون د ناظم دغه هیله ده چې ته سر له نن څخه په شاهي میلمستون کې اوسي. له یوه اوږد بحث وروسته پردې پرېکړه وشوه چې احمد او حسن ادریس ته ورشي او نور انډیوالان له الیاس سره له اشبیلیې څخه 15 میله لرې په یو سرای کې پاتې شي. ساعت چې د معتمد د امیرانو شاعرانو په غمیو ښکلې شوې چپنې او خولۍ ولیدي، په خپلو جامو اندېښمن شو. د قرطبې له شاعر څخه چې کومه خولۍ ده ترلاسه کړې وه، هغه یې پر سر لږه وړه وه او چپنه یې هم یو څه پراخه وه چې لږه لنډه هم وه. د ګمان کاوه چې حاضرین به یې په لیدو په کړس کړس وخاندي. خو سعد له خپل پوځي درنښت سره وړاندې ورغی او له تخته لږ لرې ودرېد. له یوې شېبې چوپتیا وروسته یې ویل: علي حضرت او درنو حاضرینو، ښایي پر دې مایوسه شئ چې دا واورئ، زه شاعر نه یم، زه یوازې یو سپاهي یم او د یو سپاهي احساس زه دې ته اړ کړی یم چې دې مجلس ته راشم. ابن عمار له غوسې رېږدېده او له کرسۍ نه راجګ شو، په احتجاج یې معتمد ته وکتل.
د مجلس حاضرو کسانو هم یو له بله پسپسکې پیل کړې. معتمد هغوی د لاس په اشاره چوپ کړل او ویې ویل ځوانه موږ تا ته د خپلې خبرې د بشپړولو اجازه درکړې ده، خو موږ دې ته مه مجبوروه چې دغه بې ادبه ژبه دې د تل لپاره چوپه کړی شي. دا وي د تیرې برخې څو لنډې صحنې. اوس هم نوې برخه پیلوو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. سعد لږ په غوسه شو، ویې ویل زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې د یوه ولس د ژوند په وړاندې خپل ژوند راته هیڅ ارزښت نه لري. زه دا نشم لیدی چې زما د ولس کښتۍ د شرابو په یوه مټ کې ډوبه شي. زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې دې ته چمتو نه یم چې د اشپیلي ډېرې بدې ماتې ته بری ووایم. زه پوهیږم چې د شطرنج کومې دانې د دښمن مخې ته درول شوي تر ډېره د هغوی مخه نشي نیولی. زه پوهیږم چې دښمن پر اشپیلیا او له هغې وروسته پر ټول اندلس د ګزار لپاره ځان تیاروي. زه دې ځان دوکه کولو ته چمتو نه یم چې د اشبیلي ولس سږ د څو چنده باج په ورکولو سره د الفانسو تلپاتې دوستي وګټله. هغه به راتلونکي کال تر دې زیات باج غواړي او بیا به هر کال د هغې غوښتنې مخ پر زیاتېدو وي تر دې چې د اشبیلي په خزانو کې به یوه ټنګه پاتې نشي. بیا به د هغو د زیاتېدونکو غوښتنو د پوره کولو لپاره پر ولس د ناروا مالیې بار ور واچول شي تر دې چې هغوی به د یوې وچې ډوډۍ په ارمان شپې او ورځې سبا کوي. تر دې وروسته به الفانسو وایي چې نور له تاسو سره هیڅ پاتې نه شول، نور زه باج نه غواړم ځکه خو اشبیلیه ماته پرېږدئ. بیا به هغوی راشي، د هغه پوځیان به پر هغو اسونو سپاره وي چې دوی ته د باج په توګه ورکړی شوي دي. هغه تورې به یې په لاسو کې وي چې هغوی به د اشبیلیې پر سرو سپینو پیرلي وي. بیا به یې د شطرنج لوبې ماهران مخې نشي نیولی او بیا به د ځان وژونکو شمیر دومره زیات وي چې د الکبیر وادي اوبه به ورته بس نه وي. د معتمد د صبر کاسه ډکه شوې وه، په درانه غږ یې وویل چوپ شه، تا خپل ځان د ډېرې بدې سزا حقدار کړ. د مجلس ګډونوالو شور ماشور واچوه. سعد چغې کړې چوپ شئ چوپ. سلطان معتمده زه نشم چوپېدی، د اندلس بڼ زما د نیکونو پر وینو زرغون شوی دی. د دې ولس عزت او ازادي زما عزت او ازادي ده. د دې مات او ذلت هم زما د ماتې او ذلت سبب دی. د دې ماضي زما ماضي، حال یې زما حال او راتلونکی زما راتلونکی دی. د ابن عمار په اشاره 6 تنه پیرداران پر هغه ورټول شول او هغه یې بهر لوري ته ټېل واهه، خو ده په زوره چغې وهلې تاسو ټول شاهدان اوسئ چې ما خپل فرض پوره کړل. ما د خپل ولس غږ د معتمد غوږونو ته ورساوه. ستاسو خپلواکي په خطر کې ده. نن تاسو د خپل رعیت وینې سپیښئ او پر عیش و نوش بوخت یاست. سبا ته به الفانسو ستاسو پر هډوکو خپلې د عیاشۍ هډې جوړوي. سلطان معتمده د وخت توپانونه د سترګو په پټولو نه تم کیږي. پیردارانو سعد له دروازې نه بهر ته بوتلو. 2 مضبوطو کسانو دی تر مټو نیولی به او نورو له شانه ټېل واهه. زیات نور سپاهیان چې تورې یې ایستلې وې د ماڼۍ له هر کونج او ګوښې راووتل او پر سعد راټول شول. د سعد احساسات په ظاهره ساړه شوي وو او هغه د دې پر ځای چې له پیردارانو سره زور وهي په چوپه خوله ورسره روان و. د لومړۍ دروازې نه کوم 10 ګامه لرې هغه ناڅاپه خپلو موټو ته زور ورکه، جټکه یې ورکړه او دواړه سرتیري پر ځمکه راوغورځول او پخوا تر دې چې د نورو نیزې او تورې ده ته ورورسیږي په یوه ټوپ یې ځان ترې وویست او ګړندۍ منډه یې واخیسته. سرتیرو چغې ګډې کړې او ورپسې شول چې دروازې ته ورسېد. 2 تنه سرتیري یې ولیدل چې نیزې یې نیغې نیولې وې.
د سترګو په رپ کې د هغو 15 تنو پر نیزو او تورو د بدن غلبیل غلبیل کېدای شوای چې ورپسې به تر دروازې لاندې د مشال په رڼا کې سات ښي لوري ته یوه زینه ولیده چې پورته ختلې وه او له څه ځنډ پرته پرې ور وخوت. د سترګو په رپ کې دی دننه برج ته ورسید. برج او دیوال دومره سورور و چې د په تیاره کې هم ښې ګړندۍ منډې پکې وهلی شوای. تر دې وخته پر دې خبر نه و چې د ژغورنې یې څومره امکان دی. یوازې پر دې پوهېده چې د ماڼۍ هغې لوري ته یې مخه ده چې سیند بهیږي. کوم سرتیري چې ورپسې و په دروازه کې له لږ راایسارېدو وروسته پر برج ور وختل. کوم 50 کسه چې په منډه ولاړ نو له شا مخامخ او دواړو لورو یې د هغو سرتیرو چغې اورېدلې چې ورپسې به هغه دی رانیسئ یې راګیر یې کړئ، تاسو له دې اړ خبر شئ، بهرنۍ دروازه بنده کړئ. سعد د خپلې درنې چپنې له بوجه د ځان بېغمه کولو اړتیا احساس کړه. چپنه یې راوویستله. مخامخ یې د دیوال له یو برج نه یو پیردار ولید چې راووت. د هغه په ښي لاس کې تور او په کیڼ لاس کې یې مشال. سعد چې له شانه د ډیرو کسانو شور ماشور واورید مخامخ پر هغه ورغی او پر پیردار یې خپله چپنه ور وغورځوله. بیا یې په خپلو مټو کې راپورته کړ او تر دیوال لاندې وغورځاوه. پیردار لاندې د کومې ونې پر څانګه ور وغورځېد. څانګه ماته شوه او غږ یې اوچت شو. هغو پیردارانو چې په ساعت پسې و چې دغه غږ واورید ناڅاپه ودرېدل. یو پیردار په لوړ غږ وویل هغه بڼ ته درکوز شو، پام کوئ. په دې ځنډ کې ساعت تر برج تیر شو، خو اوس یې لږ وړاندې یو څو تنه نور سرتیري لیدل چې مشالونه یې په لاسونو کې وه. دی بیرته شاته راوګرځېدو. له نیکه مرغه د شا لوري پیردارانو یو بل ته بد رد ویل او د برج په زینو کې د بڼ په لوري ښکته شول. سعد هم همدغسې شور ګډ کړ او پر هغوی پسې ورغی. په دې ډله کې د 3 تنو په لاسو کې مشالونه وه. هغوی 3 واړه تر نورو مخکې وه، ځکه خو سعد ته د چا پام نه وه چې بڼ ته ننوتل. سعد د یوې ونې تر شا ودرېد او د وضع په اړه یې فکر کاوه. پیردارانو له دیوال سره جوخت هغه لور ته مخه کړه چې د ونې د څانګې د ماتېدو غږ یې واورېدلی و. سعد وپوهېده چې تر لږ ځنډه به دوی هغه پیردار وویني او بیا به په ټول بڼ کې د ده لټون پیل شي. پر بهرني برج یې هم مشال لرونکي پیرداران ولیدل چې ګزمې یې کولې. د بیا ونې په مخه ورکړې او یو لور ته یې منډه واخیستله. اوس دی نه پوهېده چې مخه یې د ماڼۍ کوم لوري ته ده. لږ ځنډ وروسته چې د پیردارانو نویو چغو شورماشور دا ښودله چې هغوی هغه پیردار موندلی دی چې د لاندې راغورځولی و. دی بهرني دیوال ته رسېدلی و، خو باور یې و چې د بهرني دیوال ټولې دروازې تړل شوي دي او که دی پر کوم دیوال ور وخیږي هم نو یوازې یوه د ژغورنې لاره لري چې دی د پیردارانو له سترګو ځان الونیا او پټ کړي او هغه لوري ته ځان ورسوي چې بهرنی برج له سیند سره نښلي. دی د دیوال تر څنګ روان و چې چیرته به د پیردارانو کومه ډله راښکاره شوه نو د ونو تر شا به پټ شو. لږ ځنډ وروسته د 18 تنو مشال لرونکو پیردارانو یوه ډله راغله. سعد په بیړه د یوې ونې تر شا پټ شو، خو له بل لوري 2 تنه نور پیرداران راښکاره شول چې د هغوی مخه د همدې ونې پر لور وه. سعد سمدستي د ونې پر یو راپرېوتي خاښ ور وخوت. پیرداران تیر شول. سعد تر لږ ځنډ پورې پر څانګه ناست و. بیا یې څه چرت وواهه او تر هغې لوړې څانګې ته وخوت. ناڅاپه یې یو لوري ته تته رڼا ولیده. د ونو د پاڼو له چاکونو یې ولیدل چې پر دیوال کوم پیردار مشال په لاس کې ګزمه کوي. رڼا نږدې راغله. د ولیدل چې د همدې ونې یو خاښ د دیوال پر سر تیر شوی دی. سعد په لږه هڅه هغه خاښ ته ځان ورساوه. مشال په لاس کې سپاهي نور وړاندې تیر شوی و. سعد پر همدغه څانګه د دیوال په لور ور نږدې شو. د وریځو له یوې تورې ټوټې نه سپوږمۍ راووتله او له دیوال نه وړاندې سعد د سیند اوبه ولیدلې چې د سپوږمۍ په رڼا کې ځلېدلې.
اوس یې داسې ګڼله چې خدای یې د ژغورنې اراده کړې ده. که دی له دې څانګې نه پر دیوال راښکته شي نو له دیوال نه به سیند ته په ورښکته کېدو وتلو کې څه ستونزه نه وي. خو تر ده لاندې د ګڼو څانګو او پاڼو له امله ده ته دا نه ښکارېدله چې دیوال له څانګې نه څومره لرې دی. مشال په لاس پیردار بیا راغی. ساعت چې پر خاخ لږ وړاندې شو نو هغه یې ښه لیدای شوه. چې هغه رانږدې شو نو ساعت د مشال په رڼا کې ولیدل چې دغه څانګه له دیوال نه د 2 بنیادمانو د قد په اندازه لوړه ده. او که دی له دې څانګې نه بیلې شوې پر یوې بلې څانګې کوم 3 ګزه نور مخکې ولاړ شي نو د دیوال سر ته به ورسیږي. او که له هغه ځایه ځان وزړوي پر دیوال کوزېدل به ورته ګران نه وي. مشال لرونکی پهردار بیا وړاندې تیر شو او چې څو ګامه وړاندې ولاړ له 2 تنو غشي ویشتونکو سره په خبرو بوخت شو. ساعت د ونې په نرۍ څانګه ځان وځړاوه او وړاندې ولاړ. څانګه ورو ورو د دیوال پر لور کږه شوه. بیا ناڅاپه له یو تړاخ تړاخ غږ سره ماته شوه او ساعت پر دیوال راولوېد. د سترګو په رپ کې د 2 تنو غشي ویشتونکو له لیندو غشي خوشې شول او له دې سره جخت ساعت له 10 متره لوړ دیوال نه سیند ته ټوپ وواهه. یو غشی د ده پر ښي ورانه ښخ شوی و. خو له څو غټو وهلو وروسته دی د دیوال او برج له سره د غشي ویشتونکو له دمه وتلی و او پیردارانو یو په بل نارې وهلې او یو بل یې خبرول. ساعت ته دا اټکل ګران نه و چې په لږ ځنډ کې به د ماڼۍ پر پیردارانو برسیره د پوځ او پولیسو په سلګونه کسان د سیند غاړې ته راورسیږي. ځکه د په خپل ټول توان د سیند د اوبو د بهیدو په بهیر لامبو پیل کړه. د ماڼۍ د دیوال په پای کې د هغو پراخو باغونو لړۍ پیل کېده چې سهار او ماښام د شپېلې بېغمه او بې پروا خلک د سیل او میلو لپاره ورته راتلل. سعد له سیند راووت او یو بڼ ته ننوت. تر څو ګزه منډې وهلو وروسته د خپل ټپي ورانه د پلو شخوالی او سخت خوږ احساس کړ. هغه ناڅاپه ودرېد او په یوه جټکه یې غشی له خپل ورانه نه وویست او بیا یې په پوره زور منډې پیل کړې. اوس د باغونو د تېرېدو وروسته یو پراخ میدان ته ووت. یوه وړه ویاله چې د دې باغونو د خړوبولو لپاره تېره شوې وه له دې میدان څخه تیره شوې وه. سعد د همدې ویالې پر غاړه روان و چې ناڅاپه یې د اسونو د پښو ترپار واورېد. د ځان ویالې ته واچو او تر زنګنونو پورې اوبو کې کېناست. د 15 تنو سپرو یوه ډله راغله او ویالې ته نږدې ودرېدل او یو سپاره خپلو ملګرو ته وویل که هغه دې لوري ته راغلی وي نو خامخا به په کوم باغ کې پټ شوی وي. تر څو چې پلي پوځیان نه وي را رسېدلي تاسو دلته پیره کوئ. 15 تنه له ما سره راځئ. موږ به د سیند پر غاړه پیره کوو. کیدای شي هغه په کومه کښتۍ کې پټ شوی وي. ساعت تر لږ ځنډه په ویاله کې خپ او چوپ ناست و. څو تنه سپرو د شاوخوا ته ګزمې کولې. د پښې د ژور ټپ له امله یې ډېره وینه بهېدلې وه او د په بدن کې ډېره بېسیکي احساسوله. له دې سره هغه دغه خطر هم احساساوه چې کاپلی پوځ دې لوري ته راشي نو د ده وتل به ډېر ناشونی غوندې شي. ناڅاپه د باغونو لوري د خلکو شور ماشور واورېد او یو سپاره وویل هغه اوس باغونو ته راورسېد. زما په نظر موږ دلته د پیرې پر ځای باید باغونو ته لنډه پیره وکړو. سپرو آسونه وزغلول او د باغونو په لوري ولاړل او سعد یو ځل بیا په زړه کې د امید تودوخه احساس کړه. هغه تر لږ ځنډه په څلورو په ویاله کې روان و. بیا راووت او په منډو یې پیل وکړ چې له دښتې تیر شو. مخې ته یې د ښار هغه برخه وه چې د امیرانو حکومتي چارواکو کورونه پکې وه. دی له یوې کوڅې نه تر تېرېدو وروسته یو پراخه سړک ته ووت او بیا د سیند په لوري روان شو. ناڅاپه د یو جومات ولید او وپوهېده چې خپل منزل یې ډېر لرې نه دی خو د ادریس دوی کور له جومات نه کوم 250 ګزه لرې به. نور دته ګام اوچتول ډېر ګران شوي وه. پر سترګو یې تیاره راتله چې کوم 100 ګزه په عادي ګامونو ولاړ نو له شانه یې د څو تنو د پښو غږونه واورېدل. ساعت د سپوږمۍ له رڼا نه ځان د کورونو د دیوالونو سیوري ته کړ. اوس یې په خپله تګ ګړندی شو. د یوې لوړې ونې تر څنګ ودرېد. دا د ادریس دوی د کور نښه وه
او ده داسې ګڼله چې دی د خپل یادښت د زور پر ځای د کوم غیبي ځواک په مرسته او لارښوونه دلته را رسېدلی دی. پر سړک را روان پیرداران ډېر رانږدې شوي وو. سعد شاته ور وکتل. هغوی 4 تنه وو. د ادریس دوی کور لوی دروازې ته مخامخ وو. له هغه نه څو ګامه لرې د میلمستون دروازه وه، خو سعد ته دا ناشونې وه چې مخامخ پر سړک وړاندې ولاړ شي. بیا یې دا هم په خیال کې ورتیر شول چې که دروازه له دننه لوري تړلې وي نو پر ده به د ځان ایستلو لاره بند شي. پیرداران ډېر رانږدې شول. سعد له دیوال سره څو ګامه شاته ولاړ او پر یوه تنګه کوڅه ننوت. تر هغو چې تیر شو د کور بل لوري ته یوې پراخې کوڅې ته ووت. میمونه چې د پخوا په څېر د تهجد د لمانځه په نیت د اوداسه لپاره له خپلې خونې راووتله نو د سړک لوري ته یې د څو تنو غږ واورېد چې په خپلو کې سره کړېدل. وروره دا سړی نه دی، پیری دی، هیڅ لرې نه ده چې تر اوسه پورې هغه د ماڼۍ په کومه ګوښه کې پټ وي. بل یې وویل ما خو له کوټوال نه په خپلو غوږونو واورېدل چې ویل یې ما په خپله ولید چې سیند ته یې ځان وغورځاوه. دریم یې ویل زما په ګمان موږ اوس د دې پر ځای چې بېرته ستانه شو د سیند پر غاړه باید د باغونو په لوري ولاړ شو. نه، هلته د پوځ ډلې رسېدلي دي. موږ به پاتې شپه د همدې محلې پر ټولو لارو پیره کوو. خو که هغه په لمبو له سیند پورې وتلی وي نو بیا زما پوره باور دی چې نه یې له دیوال نه ټوپ وهلی او نه له سینده پورې وتلی دی. هغه د پیردارانو له سترګو نه ځان پټ کړی او پر لویه دروازه راوتلی دی او اوس موږ ته دوکه راکوي. مګر دا څوک دی؟ خدای خبر دی. موږ ته یې یوازې دومره ویلي دي چې هغه د غرناطې اوسیدونکی یو د لوړ قد خاوند ښکلی ځوان دی. په اشبیلیه کې خو به د غرناطې په سلګونه کسان اوسي. تر سهاره به که خدای کول واوري چې د غرناطې په سلګونه کسان نیول شوي. د میمونې په زړه کې ډېرې اندېښنې راپورته شوې. خپه خپه د لوی دروازې پر لوري ورغله. له دروازې سره د نوکرانو له خوني نه د هغوی خرار ښودله چې هغوی په درانه خوب ویده دي. چې د دروازې درشل ته ننوته، هلته هغه بوډا نوکر چې دی بیګا ورته ویلي و چې ویښ اوسي بې پروا ویده و. میمونه تر لږ ځنډه هلته ولاړه وه او د پیردارانو خبرو ته یې غوږ نیولی و. چې کله هغوی وړاندې تیر شول نو دی بوډا نوکر راویښ کړ او ورته یې وویل ګوره ته ډېر بې پروایي. سپاهیان لکه چې د ساعت په لټون پسې راوتلي دي. کیدای شي هغه دلته راغلی وي، خو چې دروازه یې تړلې لیدلې وي نو بیرته به تللی وي. نوکر وویل دروازه دننه لوري نه پرانیستې ده، ما زنځیر کړې نه ده، هغه دلته نه دی راغلی. زه همدا اوس ویده شوی وم. سپاهیان د هغه په لټون پسې څه وخت راغلي دي؟ میمونې وویل هغوی پر سړک ګزمې کوي. ما یې خبرې واورېدلې. د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو، دا وه د یوسف بن تاشفین ناول 14مه برخه چې ما اتیش اخندزاده د خپل همکار روضة الله مومن په همکارۍ تاسې ته واوروله. تر بیا بلې برخې چې موږ ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په پاک الله مو سپارو. هر چیرې چې یاست آباد اوسئ. تاسو د راتلونکي برخې څو لنډې صحنې واورئ. موږ در څخه اجازه اخلو. ښه شپه، ښه خوبونه. ناڅاپه حسن د دروازې تر څنګ د میلمستون له بلې دروازې نه چې د انګړ دننه لوري ته راوتلې وه سر راوویست او ویې ویل میمونې خورې موږ ویښ یو. ورورجان مې دې لوري ته نه دی راغلی. میمونې وویل تاسو د پیردارانو خبرې اورېدلې دي؟ هو، موږ د بهرنۍ دروازې لوري ته ولاړ وو. ته دننه ولاړه شه، دلته خبرې مناسب نه دي. ناڅاپه د انګړ د بل لوري دروازې د پرانستل کېدو غږ اوچت شو او حسن د میلمستون د دروازې نه راښکاره شو. وړاندې راغی. ویې ویل خورې آیا ورورجان دلته؟ د هغه چې پر ساعت سترګې ولګېدې د خپلې خبرې بشپړولو اړتیا یې ونې لیده.
لږ ځنډ وروسته چې د څنګ په جومات کې د سهار اذان کې د احمد او حسن د خپل رور په زخم پټۍ ولګوله او د ادریس یوه جوړه جامې یې ور واغوستې او پر بستره یې څملاوه. احمد وویل ما پر یو شي فکر کړی، که پرې بریالی شوم نو باور مې دی چې په اشبیلیه کې به بیا څوک زما د ورور لټون نه کوي. حسن څک شو ویې ویل ګوره ورور جانه، د خدای لپاره کوم خطرناک ګام مه اخله. د ده سره دا غم نه و چې له دې کوره څه ډول به ووځي او ځان غرناطي ته ورسوي، بلکې تل په دې چورتونو کې و چې د تباهۍ او ذلت له کندې نه د ولس د رایستلو او د پرمختګ او ترقۍ په لار روانولو لپاره څه کیدای شي. خو په دوهمه ورځ چې د ساعت د ټپ دردونه زیات شول او له دې سره یې تبه هم شوه، نو میموني نوکر واستاوه او یو بوډا طبیب یې راوغوښت. سعد ناڅاپه له بالښت نه د سر راپورته کولو هڅه وکړه. ویې ویل پولیسو ته څه معلومه شوه چې زما ملګري له سرحده اوښتي دي؟ طبیب بیرته سعد پر بستره ورڅملاوه او ورته یې وویل ته هماغسې پرېوځه، زه ټوله کیسه درته کوم. د حماسو تمځای د اسلام د ځلانده تاریخ له زرینو کرښو تاریخي ناولونه او داستانونه هره دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اورېدل مه هېروئ. د حماسو تمځای